هر څوک دې شي بې زوره بې اثره لکه ډم ځینې ژوند وکړو د څو ورځو دپاره لکه ډم. هغه د طالبان د واکمني په مهال په افغانستان کې 5 کاله ډېره سخته وچکالي وه. په لوګر کې یو مجلس ناست و، کرا دې ډېر سر ترې وټکاوه، ویلې چې د رحمت بارانونه درېدلي دي، فصلونه خراب سو، اوبو درک نه لګېږي، دا به آخر څه کېږي. کرا به دې کونج کې یو ناست و، هغوی غږ پرې راوکړه چې وروره د رحمت باران به څنګه راورېږي، دا 5 کاله تا دې ډول ډنګ اورېدلی ده. باور وکړئ افغانستان چې د ډول او د موسیقي اواز ختم شوی ده، خوشحالي مو سره ختمه شوې ده. بله ورځ ملا توجه تقریر مې اورېده، وایي چې دا پښتانه ولې په ډمانو باندې پیسې شیندي، ولې په ملایانو باندې نه شیندي. نو ملا توجه په ملا او په ډم کې ډېر فرق موجود ده. د ډمانو په وفاداري باندې موږ ویاړو. ډمانو تل د پښتنو ملا تړلې ده او ملایانو د پنجاب ملا تړلې ده. او ډمانو تل د خیر کار کړی ده او ملایانو د شر کار کړی ده. ډم ایتابه برد سټ درکلی، ډم پیغام رسان ده، ډم وړې جراحیانې کوي، غاښ باسي، سنتیانې کوي، حجامې کوي وغیره، ټول د خیر کارونه دي. ډم په غم او په ښادي کې در سره ولاړې، په ښادي کې ډولونه درته وهي. ملا څه کړي دي؟ ملا د اصل کاله پښتانه په شر باندې اړولي دي، په جنګ باندې اړولي دي. ملا د همدغو خلکو په ډوډۍ باندې لوی سي، بیرته په همدغو خلکو باندې د کفر او د مرګ فتواوې ورکوي. یو بل ملا تقریر مې اورېده، نو ښځو ته په خطاب کې وایي چې تاسې له ملایانو سره ودونه وکئ، ځکه چې ملا سره تاسې کولی شئ د خوشحاله ژوند ولرئ. ما ته قصه یاده شوه، یوې ښځه له ملا نه کونډه شوې وه، 2 مېړه یې عامي کړی و. که نه بله ورځ بلې ښځې پوښتنه ترې کړې وه چې خورې له دې عامي مېړه سره دې خوشحال وي او که له دې ملا سره؟ ښځې به یې ورته ویل چې ورک دې ملایان شي، کله حیث کله نفاس، قربان مې له عامي کې چې نه ټیټ ګوري نه پاس. نو بهترین بنده هغه ده چې بل انسان یې د لاس او د ژبې له شر نه په اماني. دا تر ټولو ښه مسلمان ده. او ډم چاته شر نه رسي، تر څو چې خیر در نه رسېږي، شر هېڅکله نه در رسوي. مننه.